د لوږې له امله د ډوډۍ غلا. یو ځوان کیسه کوي، وایي په 1990 کال کې یو کور ته د غلا لپاره لاړم. کله مې چې دروازه د بانک په کارت باندې خلاصه کړه، ګورم چې په کور کې هیڅوک نسته، خو د خوړو بوی د کور ټوله فضا نیولې وه. ټول کور د یو خوږ بوی څخه ډک و او زه هم ښه وږی وم. په تیزی سره د اشپزخانې تر دروازې لاړم. دروازه مې په قرار خلاصه کړه. ومې لیدل چې دیګ تیار پوخ شوی، تقریبا 15 دقیقې مخکې یې اور ورپسې مړ کړی و. ما هم ښه په آرامي سره دیګ له ګازه راکوز کړ لکه زما خپل کور چې وي. دا خواړه مې ځان ته ښه په آرامي تیار کړل او په آرامه زړه سره مې وخوړل. بیا مې لوښی ښه پاک ومینځو او په خپل ځای مې کېښود. هماغه ډول چې راغلی وم هماغسې بېرته له کوره راووتم. د سالون دروازه مې بنده کړه. نور مې هېڅ شي ته ګوتې لا ور نه وړې. له نورې غلا مې لاس واخیست. کله چې په زینو کې له اول منزل څخه راښکته شوم چې د کور د سرای حویلۍ ته راووتم، ګورم چې د کور دروازه له بهر څخه راخلاصه شوه. د کور خاوند له خپلې مېرمنې او بچیانو سره مخامخ راته ودرېد. ټولو یو بل ته وکتل او بیا یې ماته مخ کړ او په غوسه یې وپوښتل، ته څوک یې؟ ما لږ وخندل، ورته ومې ویل زه یو غل یم. هغه حیران شو. ما بیا وویل هو زه یو مهربانه غل یم. د کور مالک په غوسې سره وویل راغلی یې چې څه وکړې؟ ما ځواب ورکړ راغلی یم چې ستا له کوره غلا وکړم. هغه وویل اوس دې څه غلا کړل؟ ما وویل هیڅ، یوازې یوه غلا مې وکړه. هغه دا تاسو پلو پوخ کړی و چې بوی یې په ټول کور کې خپور و. زه ډېر وږی وم. هغه مې وخوړو، لوښی مې پرېمینځو او بېرته مې په خپل ځای کې هماغسې کېښود. بل مې هېڅ شي ته لاس نه دی وروړی. د کور خاوند په کور کې مخفي کامرې لګولې وې، خو زما ورته هېڅ فکر شوی نه و. راته یې وویل بېرته درځه کور ته چې زه یو ځل کامرې وګورم، بیا به وروسته حساب کوو. د دوی ټولو تر مخې شوم تر څو چې مېرمنې له خپلې بکسې څخه کیلي را ایستله چې ور خلاص کړي. ما بیا د بانک په کار د سترګو په رپ کې دروازه خلاصه کړه. ټولو راته بیا یو ځل بد وکتل. د کور د خاوند سترګو ته ځیر شوم. له سترګو یې د غوسې بڅرکې کې بادېدل. لاړو هغې خونې ته چې کامرې ترې څارل کېدې. کامرې یې وکتلې او ویې لیدل چې زه یوازې اشپزخانې ته تللی یم. ډوډۍ مې خوړلې، لوښی مې وینځلی او په خپل ځای مې ایښی او بېرته راوتلی یم. سړي له جیبه موبایل راوایست. غوښتل یې چې پولیسو ته زنګ وکړي. مېرمنې یې ورته وویل څه خبره ده؟ سړي وویل حوزې ته زنګ وهم چې پولیس راشي او دا غل له ځان سره یوسي. مېرمنې یې ورته وویل نو ده کله غلا کړې ده؟ یوازې ډوډۍ یې خوړلې ده. نو دا خو غلا نه شوه، بل یې هېڅ شي ته ګوتې لا نه دي وړي. سړي وویل غل که هر څنګه شي بیا هم غل دی، باید پولیسو ته یې وسپارو. مېرمنې وویل څه یې له کوره نه دي وړي، یوازې خواړه یې خوړلي دي. خواړه یې چې خوړلي نوشي جان یې شه. د خوړو خوړل په غلا کې نه راځي. بیا مېرمنې خپله لاسي بکسه راواخیسته. 1,500 افغانۍ یې راکړې او راته ویې ویل دا واخله، د بیا ځل لپاره دا کار مه کوه. له هغې ورځې بیا تر ننه ما د چا خواړه بې له اجازې نه دي خوړلي. حتی که یو چا د خوړو لپاره څه راکړي وي، ما بیا هم اجازه ترې اخیستې ده. د نورو شیانو غلا خو لا بېله خبره ده.
کله چې د کور له دروازې را بهر شوم مېرمنې راپسې غږ وکړ ځوانه که کله وږی شوې دا کور دې لکه د خپلې خور کور دروازه ټک ټک کړه څه مو چې پاخه کړي وي تا ته یې هم درکوو خو کوښښ وکړه د بل چا له کوره غلا ونه کړې